السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که دغه د علم په لباس کې و ناولدي به لا واورم او ناولدي مې واورېدلې، لیکن ډېر وخت زما له سترګو څخه اوښکې راسي، زما له سترګو اوښکې راسي. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې زما او د خاوند په مابینځ کې دا د طلاق خبرې د ډېر کړي دي. بیا ما ورته وویل چې دا خو زه پر تا طلاقېږم، داسې خبرې مه کوه، یا زه پر تا طلاقه یم. هغه داسې الفاظ استعمال کړي دي چې تاسې وار هغه واورئ، بیا به د شریعت حکم موږ وکړو چې شریعت څه وایي. اسلام د الله د محمد د بسم الله د الله اکبر د مور په خوښ کړو منډم فق الله. دغه مرتد دغه کافر الله جل جلاله تشکنجل کوي او رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم تشکنجل کوي. دغه په اتفاق د مذاهب سره، حنفی مذهب نه، شافعی مذهب نه، مالکی مذهب نه، حنبلی مذهب نه، چې پر مخ د مځکې د اسلام یو قانون دی، د اسلام یو مذهب دی، د مسلمان یو کتاب دی، د هغه په حکم سره دغه مرتد دی، کافر دی، کافر دی، کافر دی. بیا په خبرو کې دی ورسته وایي چې زما او ستا رب څوک کله و د ده مور العیاذ بالله وایي څه وڅکم العیاذ بالله که وایي تا مې وایي نو خو زما حوایج به راپره کړي وایي العیاذ بالله کافر سو، دغه کافر سو، کافر سو. نو د دې حکم شرعاً د مرتد دی، دغه به 3 ورځې حبس بند ورکول کېږي، که توبه نه وکښله مرداریږي به. د شریعت حکم دا دی چې دغه به وژل کېږي، دغه به مرداریږي، فانسي کېږي به. او محترم خور ستا او د ده کار خلاف سره د ده سره په آینده کې ستا خبرې حرامې دي، د یو اجنبي کافر سو، که بالفرض دغه مردارخوره ایمان هم درته راوړي خو ستا خبرې له ده سره حرامې دي، دا پردی سو. ځکه فقهای کرام وایي که یو احد زوجین یا خاون یا ښځه مرتد سول نو فرقت واقع سو، جلاوالی رالی بغیر طلاق فی الحال، دستی به سره جلا دي، طلاق ته ضرورت نسته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 390 الباب العاشر فی نکاح الکفار، او د غرنګ رد المحتار جلد 2 صفحه 425 باب نکاح الکافر، او د غرنګ هدایه جلد 2 صفحه 320 باب نکاح اهل الشرک. محترم خور ستا او د ده په مابینځ کې بس جلاوالی رالی، خپل عدت یې رکه، که حمل بچی لري چې هغه د پیدا سو بس تا ته بل خاوند اجازه سته، او که نه یې عدت یې رکه چې عدت دې تېره سوله. هر څوک چې که یعنی مسلمان وکه، مصلح وکه، نیک سړی وکه، دغه بدبخته خو دې وکه یا د کافر سو، ستا ژوند ورسره خراب سو، ستا او د ده په مابینځ کې تعلقات ختم سول. بیا که په آینده کې خبرې ورسره وکړې غاړې دې بندې دي، دی ستا خاوند وس نه بلل کېږي، نه ته د ده ښځه بلل کېږي. چې د ټولې دنیا کافرانو مسلمانان سره قوت سي، تا ده ته په نکاح نسي ورکولی، ځکه دی کافر او مرتد سو، ستا او د ده په مابینځ کې نکاح ولاړه وشکېدله. که بالفرض دی مسلمان هم سی، خو لیکن ستا نکاح بیا د ده سره ستا په خوښه به روا کېږي، بیا به نکاح کښل کېږي، شهیدان به درول کېږي او مهر به درکول کېږي. که ستا خوښه وه که دی هم مسلمان سو بیا نکاح ورسره کولی سي، نور ستا او د ده کار خلاص، بلکل خلاص دی. دی مرتد سو، کافر سو، ته ځینې ولاړې جلا سولې، شرعاً دا حکم در کړی دی، شریعت دا حکم در کړی دی چې ستا او د ده په مابینځ کې بس تعلقات د خاوند او د ښځې او د خاوند په مابینځ کې چې کوم مناسبت دی د ازدواج تاسو یو بل ته ښځه او خاوند نه سرول کېږي. او د خارج سروي چې ما سره سته، بعضې مصلحین، بعضې نیکان انسانان مه حسابه چې هلته هم د الله جل جلاله په عشق کې لیوني دي، ډېر داسې دي چې هغه په زناو، په نڅاو، په شرابو اخته دي، له ښځو سره لواطتونه کوي، حتی داسې خوند راته ویلي شراب را باندې خوري، وایي دا د مخ سرخي اضافه کوي، داسې خوند راته ویلي دي چې لواطتونه را سره کوي، د شا لخوا کار سره کوي. نو د خدای په لحاظ باندې مسلمانانو د خدای په لحاظ باندې لوڼې په دې نامه خارج ته مه ورکوئ چې په خارج کې به ښه ژوند سي، خارج خلکو ته ښه زندګي د آخرت او قبر ته وګورئ. دغه لور به د یو چا وي چې دغه مېړه نن داسې الفاظ ورته وویل، د دې په ژوند او عمر خراب کړي. دا چې د یو مؤمن د یو مسلمان سره ولې به داسې مشکلات تولیدېدل، ولې به داسې مشکلات راکړل؟
موږ خو د دنیا په خاطر دوستي کوو، هغه د دنیا او د آخرت تاوان موږ ته راوړي، د دنیا او د آخرت تاوان موږ ته راوړي. په خارج کې مې لور ده، په دې دی خوشحاله دي، خبر نو نه دي چې لور یې د خاوند سره کم ژوند دي، خاوند یې کافر سو، خاوند یې شرابي سو، خاوند یې په زنا او اخته دي، خاوند یې په نورو ښځو اخته دي. د خدای په لحاظ باندې څه د الله څه وبېرېږي پښتنو، څه له قبره وبېرېږي، څه د آخرت فکر وکړي، څه ډول مسلمانان یاست د خدای په لحاظ، خو زړه مو درد وکړي. د دغه هلک چې نن یې زوی کافر او مرتد سو، د دې مور پلار سره به الله بیا حساب وکړي. موږ خو اولادو ته زمینه د خارج برابرو، ځوانان خارج ته روان دي، په خارج کې چی روان دي، په خارج کې چی ستا، خارج کې شراب دي، نڅا د کباب دي، عیش و عشرت دي. آیا د عبادت لپاره خلک اوس د ترکیې او د دغو پر دغو لارو باندې ځي، په قاچاق باندې د عبادت لپاره هلته ځانونه رسي، او که د عیش او د زنا او د شراب او د کباب دپاره ځان رسي. داسې ډېر مؤمنان په خارج کې شته چې هغوی موږ ته دعا یې کوو چې الله موږ له خارج نصیب کړي. خو داسې بیا ډېر خلک شته چې د خارج په مینه کې ژوند، د خارج په مینه کې فکر وي، د خارج په مینه کې مړ شي. نو محترم خو ستا او د ده کار خلاص دی سره، عیده تېره که خپل خاوند وکړه، دا که مسلمان سیم یې ما کوو، خو بیا به ظالم کافر سي، بیا به یې ژوند در سره خراب کړي. نیک مسلمان عابد بنده وکړه، که نسي پیدا کولی، زموږ لاس پراخ دی، هر ځای شاګردان لرو، په دغه ملک کې هم ښه شاګردان لرو، په نورو ملکو کې هم لرو، هغه ته به دې بیا په نکاح باندې ورکړو. د خدای په لحاظ له داسې مردو خروج ته ځانونه وساتئ چې مو قبر در خراب کړي، مو آخرت در خراب کړي. دغه د دنیا ژوند ته تاسې لږ فکر وکړئ، څو ورځې دې تېرېږي، تاسې ولې د آخرت لپاره د دې دنیا په خاطر د آخرت هغه ابدي ژوند خرابوئ؟ د خدای په لحاظ څه خو د قبر سوچ وکړئ، څه د آخرت سوچ وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.